کله چې د قرآن عظیم شان دا آیاتونه والشعراء یتبعهم الغاوون نازل شو، نو د دربار رسالت نوموړي او یاد شاعران په کورونو کې کېناستل او د دې یرې نه دربار رسالت ته حاضرېدل نه او مسلسل جړل چې دا خو الله تعالی زموږ په باره کې آیاتونه نازل کړه چې د شاعرانو پیروي ګمراهان کوي. کله چې محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک ته د دې خبرې علم وشو، نو حضرت حسن بن ثابت سره د خپلو ملګرو هغې راوغوښتل او تپوس یې وکړو چې تاسو ولې نه حاضر شوی؟ نو ټولو په جړه کې دغه جواب ورکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، مور او پلار هم ستاسو نه قربان شه. د دې آیات مبارک د نزول نه پس محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک ورته مسکی شو او ورته یې وفرمیل چې دا ستاسو په باره کې نه دي، وروسته آیات مبارک پسې تاسو نه دي لوستی چې الا الذین آمنو، نو تاسو خپلې شاعرۍ له نور هم زور ورکئ. قدرمنو، د دې بابرکته او پرنوره محفل ټول ښاغلي ملمانه زما دپاره د قدر او احترام وړ دي. په ما لکه د غر عمره احسان دی چې زما حقیر فقیر او زما ګناهګار په یو وړه وینا او بلنه باندې دي د لرې لرې ځایونو نه راله خپل کارونه یې پرېښوده، خپلې خاده یې پرېښودې، خپل نور ادبي تقریبات یې پرېښوده. دا به زه چیرې هیر نه کړم. اوس زه په ډېر ادب او احترام خاص کوم د ملکن ادب روح روان، د ډېر لوی صبر حوصله استقامت او درون خوی خاون د بشماره شاعرانو ادیبانو استاد د هندونات ډېر د اعلی پای لیکونکي چې کتابونه کوم ملګرو کتلی یا ناتونه کوم ملګرو ویلي، د هغه کلام نه د دې د اشعارو د پختګۍ او د مینې هغه اندازه دی لګولی شي. په ډېر عزت او احترام خاص کوم د دې ناتیه مشاعرې صدر محفل د ملکن پوهنتون د پښتو څانګې چیرمن ښاغلي پروفیسر ډاکټر علي خیل دریاب صاحب ته چې هغې راشي او خپل صدارتي خبرې مو کړي او خپله ناتیه شاعري هم زموږ سره شریکه کړي. پروفیسر ډاکټر علي خیل دریاب صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دار سناول زه خپل ګران ملګري ورور او د ادب او دین د خدمتګار د حضور وسلم د مینې د محبت د شمع پتنګ نوشیروان عادل صاحب د زړه له کومې مننه او شکریه ادا کومه چې په دې حاضر محفل کې زه خپل ځان ډېر زیات ګناهګار سیاکار ګڼم او له دې نه علاوه دلته زما استادان مشران او ډېر ښه شاعران موجود دي چې الیاس ټلوال صاحب، صرف منگل صاحب، میاں فضل الرحمان شاهد صاحب، سلیم بنگش صاحب، نور ډېر د اعلی فایع شاعران او مشران موجود دي او د هغوی په موجودګۍ کې دا اعزاز ما ته راوبخو چې زه د هغې مجلس صدارت وکړم کوم چې زما دا ملګری په لومبي ځل په خپل کور کې ټاکي او د هغې نسبت د حضور صلی الله علیه وسلم د مینې سره دی، د عشق سره دی. عادل صاحب په خپلو خبرو کې بار بار وویې چې ستاسو په ما احسان دی چې تاسو رالی. نو زه به د دغې خبرې په جواب کې دا ووایم چې عادل صاحب په مونږ باندې ستا احسان دی چې مونږ د دې محفل ته راوغوښتو. د اسلامي تعلیماتو په روح سره عادل صاحب په خپلو خبرو کې ډېر زیات
د نعت په حواله باندې د حضور وسلم د ستاینې او د صفت په حواله باندې د احادیثو د قرآن په رڼا کې خبرې وکړې. زه به یو څو خبرې ستاسو سره په دغه حواله باندې شریک کړم. د مذهبونو د تاریخ له رویه د حضور وسلم په حواله باندې لومبی نعت په ریګوید کې راغلی دی او ریګوید چې دی نو هغه 3-4 کاله قبل مسیح کې لیکلی شوی دی او په هغې کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نیراشنس ویلی دی. د نیراشنس معنی هم هغه ده کومه چې په عربی کې د محمد ده، یعنی ستایلی شوي هستی، د ستاینې وړ هستی. او په ریګوید کې د حضور وسلم په حواله باندې چې کومې پیشنګویانې موجود دي په هغې کې لومبۍ خبره دا ده چې نیراشنس په خوږ زبانۍ او د هغه مخ مبارک چې دی هغه به پړقېږي، هغه به روښانه او بله پیشنګوي دا وه چې هغوی به د علم رڼا خورئ او بله دا وه چې د هغوی دین چې دی هغه به د دنیا ګوټ ګوټ ته رسي. بله په ویدونو کې د حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم په حواله د هغوی چې د عهد کومه ټاکنه شوې وه چې هغه په کم عهد کې تشریف راوړي، نو د هغې په حواله دا ویلی شوي چې په هغه عهد کې یا په هغه زمانه کې به د ټولو نه ښه سورلي چې هغه به وخي او د نیراشنس سورلي چې به وي نو هغه به هم وخي. دغه رنګ بله دا پیشنګوي کړی شوې وه چې نیراشنس به په شګلنه ځمکه کې پیدا کېږي، په صحرا کې به پیدا کېږي، په ریګستان کې به پیدا کېږي. د دې نه علاوه د بله کومه چې زبردسته پیشنګوي هغه دا وه چې په ویدونو کې هغه ته محبوب ویلی شوی دی، محبوب. او حضرت انس رضی الله عنه وایي چې لکه پر ټول جهان کې د ټول نه زیات محبوب چې دی نو هغه حضور صلی الله علیه وسلم د حضور صلی الله علیه وسلم سره به د یهودي ماشوم هغه به خدمت کوه. هغه ماشوم چې دی هغه به راتلو د حضور صلی الله علیه وسلم خدمت به یې کولو. بیا څو ورځو کې دغه ماشوم چې دی هغه بیمار شو، چې بیمار شو نو حضور صلی الله علیه وسلم د هغه تپوس لځي او هغه چې څنګه د هغوی کور ته ورنږدې کېږي نو د اواز ترې راځي د تورات چې هغه اوري. نو دغه یهودي چې خبر شو چې حضور وسلم تشریف راوړو نو هغه تورات یې کېښودو. نو چې حضور وسلم دننه تشریف ویوړو او تپوس یې ترې وکړو چې په تورات کې زما نعت شته؟ نو هغه یهودي وویل چې نشته، خو د یهودي هغه زوی ورته چې او شته. حضور وسلم ته یې وویل چې او شته زما د پلار سمه خبره نه کوي. دغه شانتې د حضور صلی الله علیه وسلم د ولادت نه 1000 کاله وړاندې د یمن بادشاه دی، د هغه نوم دی طبي اول همیري. هغه حضور وسلم د تشریف راوړو نه 1000 کاله وړاندې د حضور وسلم نعت ویلی دی. دا حضور وسلم چې کوم نیکه مبارک دی عبدالمطلب نو د حضور وسلم نعت هغه هم ویلی او ابو طالب هم ویلی د حضور وسلم نعت چې دی ابو طالب هم ویلی دی. او دغه شانتې زما د ورور چې کومه خبر وکړه چې حضور وسلم کله د مکې نه مدینې ته هجرت وکړو او په لار کې کمې ماشومانې راغونډې شوي دي نو هغوی چې کمې سندرې وې نو هغه په اصل کې نعتونه وو، هغه ستاینه وه د حضور صلی الله علیه وسلم. نعت لا د نعت نوم چې دی په لومبي ځل باندې حضرت علي ورکړی. حضرت علي رضی الله عنه نعت ته په لومبي ځل نعت که چا ویلی نو هغه حضرت علي رضی الله عنه دی. بیا د هغې نه پس اصحاب کرام په حواله ویلی شو چې هغه ډېر زیات لکه حضور صلی الله علیه وسلم په حواله نعتونه لیکلي دي
او وروسته چې بیا کم غیر مذهب دي که هغه عیسایان دي هندوانو سیکانو په سوونو په زرګونو نعتونه لیکلي دي حضور صلی الله علیه وسلم. د دې نه زمونږ د پیغمبر لکه صلی الله علیه وسلم د عظمت او د هغوی د شان اندازه تاسو لکه هر څوک په اسانه لګولی شي او دغه سلسله دې وخت رارسي او زمونږ به زیمه چې یو داسې پښتون به نه وي چې هغه به شاعر به داسې نه وي چې هغه به د حضور صلی الله علیه وسلم سره مینه نه لري یا به هغه په شان کې نعت نه وي ویلی. بله کومه خبره چې زما مشر صابر شاه صابر صاحب وکړه یقینا چې ډېر وخت نه زما په ذهن کې دا خبره وه چې کم خلک کم چې زمونږ نوي لیکوال یا ینګ کول یا ینګ جنریشن ورته یا هغه لیکوالان چې هغه ناپوهه دي او هغوی د روشنخیالۍ په دغه بهیر کې هغو لاهو دي. او ما ته بل ورځ هم مونږ په یو محفل کې ناست یو مشر راغی او هغه دا خبره وکړه چې یاره دا کم شاعران چې اوس د روشنخیالۍ په نوم باندې د مذهب په حواله د عقیدې په حواله تر دې پورې چې د الله تعالی د ذات په حواله باندې کومې خبرې کوي دا ډېرې زیاتې افسوسناکې دي او که د دې مخنیوی ونه شو نو یقینا دغه خلک چې دی به بیا په نورو باندې سري زمونږ چې کم نوي نسلونه را روان دي د هغو به ذهنونه خرابوي. نو زه د دغې خبرې ډېر زیات لکه تایید کوم د صابر شاه صاحب او مونږ د هغوی غندنه کوو او دا یو زما وړاندیز دی او دا قرارداد دی چې مونږ د مسلمان په حیث لکه تحریراً به هم د هغوی خلاف خبره کوو او دغه شانتې مونږ زباني احتجاج کوو د خلکو نه. بله زما یو تجویز دا دی که چې دوی یو داسې تنظیم جوړ کړي د ټولې پښتونخوا په سطح باندې چې هغه زمونږ د پریوتو د بېوسو شاعرانو په داسې چې کم په هغو باندې بد وخت راځي چې پای کې په کار راځي نو په کار دی چې داسې یو تنظیم جوړ شي چې هغه زمونږ د دې ملګرو لکه په سخته کې په کار راځي. اوس زه ستاسو نور وخت نه علم وخت هم ډېر شوی دی زه به یو څو شعرونه ووایم د نعت د ژوندون د تورتمونو رڼا ته د ژوندون د تورتمونو رڼا ته د ایمان د افقونو رڼا ته رڼا ته د ایمان د افقونو رڼا ته او کچا لار د ورکه کړي پیغمبره کچا لار د ورکه کړي پیغمبره د بیلارو د ذهنونو رڼا ته د بیلارو د ذهنونو رڼا ته او هغه زړونو ته خالق راضي پخپله هغه زړونو ته خالق راضي پخپله چې د کومو د روحونو رڼا ته هغه زړونو ته خالق راضي پخپله هغه زړونو ته خالق راضي پخپله چې د کومو د روحونو رڼا ته او د مؤمن د شپو سکون دی ستا په یاد کې د مؤمن د شپو سکون دی ستا په یاد کې د مؤمن د سحرونو رڼا ته د مؤمن د شپو سکون دی ستا په یاد کې د مؤمن د سحرونو رڼا ته او چې دا واړه کائنات په څه ښایسته دي چې دا واړه کائنات په څه ښایسته دي د دې واړو مظهرونو رڼا ته چې دا واړه کائنات په څه ښایسته دي د دې واړو مظهرونو رڼا ته او دغه ټول خو ستا د ذات نه منور دي دغه ټول خو ستا د ذات نه منور دي د رڼا د جهانونو رڼا ته دغه ټول خو ستا د ذات منور دي د رڼا د جهانونو رڼا ته او د ازل
دی را روان د رڼا فیض دی د ازل دی را روان د رڼا فیض دی د ابد د وسعتونو رڼا ته د ازل دی را روان د رڼا فیض دی د ابد د وسعتونو رڼا ته او دا رنگونه دا ګلونه دی بینوره دا رنگونه دا ګلونه دی بینوره د رنگونو د ګلونو رڼا ته د رنگونو دا رنگونه دا ګلونه دی بینوره د رنگونو د ګلونو رڼا ته او د دریاب مدخانی دی د دریاب مدخانی چې د بې مثله د دریاب مدخانی چې د بې مثله د دریاب د الهامونو رڼا ته دریاب د الهامونو رڼا ته ډېره ډېره مننه ډېره مهرباني